پرده دا واجب او فرض ده. یو عورت ده او یو ستر ده، دواړو کې فرق ده. د عورت پټول خو ټولو مذهبونو کې لازم دي. د انسان عورت د نامې نه والي هم تر زنګونه پورې ده. دا په تمامو مذاهبو کې د دې پټول لازمي دي. او ښځه د سر نه تر قدمه پورې عورت ده. المرأة عورة مستوره، د ښځې بدن دا تمام عورت ده. لیکن نن سبا تاسو ګورئ بعضې هلکان لوبې کوي نو دا زنګونونه ښکاري. دا ناجایز دي. د سړي د نامه نه لاندې او د دې زنګون نه بره دا بدن عورت ده. او دا په ټولو مذاهبو کې یهودي، نصراني، هندو، سکھ، تمامو مذهبونو کې د دې عورت پټول هغه لازمي دي. او یو حجاب د حجاب پردې ته وایي. د ښځې لپاره درې قسمه حجاب دي. یو حجاب فی البیت چې دا به په کور کې وي او د کور نه بهر ته به نوځي. ځکه الله تعالی وایي وقرن فی بیوتکن، په کورونو کې اوسېږئ. د پردې مسله دا د هجرت په 5م کال باندې راغلی ده. د بیبي زینب واده د رسول الله مبارک سره وشلو. تر دغه وختو پردې به نه وي، ښځه به دغسې تله. لیکن په 5مه هجرۍ کې چې د حضرت زینب رضی الله تعالی عنه واده شو نو د پردې حکم قرآن مجید کې چې کوم دی هغه نازل شلو. او بیا د هغې نه پس ښځې به باقاعده بورخو کې بهر ته وتې. نو د ښځې لپاره یو حجاب فی البیت ته چې دا به کور کې دننه وي. او یو کور ته به پردی سړی قطعا نه ځي. د کور دیوالونه دي، د کور دروازه ده، پردی سړی به قصدن یو کور ته نه داخلېږي او نه به د دروازې په چرونو کې ګوري. د دروازې معنا دا ده چې دا د پردې کور دی. دغه رنګ یو سړی راغلی و د رسول الله مبارک دروازې سره ولاړ و، په چر کې کتل. پیغمبر علیه السلام سره په لاسو کې قینچي وه. سړی لرې شوې دا قینچي درته په سترګو کې ومنډم. د دروازې مقصد سي، د دروازې مقصد خدا دی چې دا د پردې ځای دی. په دیوال باندې مه اوچتېږه، د دروازې په سرو کې چې کوم دی نو مه ګوره. دې ته وایي حجاب بالبیت. او دویم حجاب بالبرقه دی. ښځه کو د کوره د ضرورت لپاره ځي، ناجوړه د اسپتال ته ځي یا مور او پلار کره ځي، دا به باقاعده برخه کې بند دی. قرآن وایي یدنین علیهن من جلابیبهن، دا بیبیانې به په ځان باندې باقاعده خپل پړوني هغه اچوي او د سر نه تر قدمو پورې دا تمام بدن به دې چې کوم دی پټ کړی وي. دې ته حجاب بالبرقه وایي. او یو حجاب چې کوم دی په کور کې هم دی. ښځه چې په کور کې وي نو مواضع د زینت په چې کوم دی هغه پټ ساتي. نو کومې بیبیانې چې د پردو خیال ساتي، الله تبارک وتعالی د دنیا او د آخرت خوشحالۍ به د هغې چې کوم دی نصیبه کوي. دروغ وایي چې ښځه د ترقۍ نه پاتې ده. دا خو ترقي نه ده چې یو ښځه د سړي سره په کارخانه کې یو ځای لګیا دی کار کوي، یوې ښځې سره په یو سړي سره په فرم کې یو ځای لګیا دی کار کوي. شریعت خو ښځې ته ډېر لوی مقام ورکړی دی چې دا د کور امیره ده، دا د کور حاکمه ده. خاوند غریبي ټول ورځ لګیا دی، نان او نفقه ورته ګټي او دا د ښځه مزې په کور کې د خپلو بچو چې کوم دی تربیت کوي. یوه ښځه چې مثلا مجسټریټه ده، یوه ښځه چې پولیس کې نوکري کوي، یوه ښځه چې وکیله ده، یوه ښځه چې څه په عهده باندې ده، دا به د خپل بچي تربیت څنګه کوي؟ حالانکه د بچي تربیت دا په ښځه باندې لازم دی. د انګلینډ خلک ډېر په دې ارمان کې دي چې زما پلار نه زه معلوم چې زما پلار کم دی، هلته د مور نوم لیکي، ځکه پلار یې پته نه لګي. مور یې خو کوڅه ګشته چرګه ده، چرته چې هګۍ واچوله واچوله ګرځي. هلته چې کوم دی مدر نیم څه دی، د مور نوم یې چې کوم دی څه دی. نو ما دا عرض کولو چې د خدای دپاره د خپلو بچو حفاظت وکړئ، بچو ته دیني علوم وښیئ.
د پردي حکم ورته وښیئ. مور او پلار به په دې باندې باقاعده نیویشي. الله تبارک وتعالی به د مور او پلار نه تپوس کوي. ولتسألن یومئذ عن النعیم. د قیامت پر ورځ به تاسو نه د نعمتونو باره کې تپوس کیږي. نو اولاد په نعمتونو کې لوی نعمت دی. تا نه به رب العالمین تپوس کوي چې تا بچي ته د اسلام تعلیمات خیلو، تا بچی ته د دین خبرې خیلې وي، د دې باره کې به تپوس کیږي. پخوانو خلکو به د خپلو بچو پوره نګهداشت کولو، بلکې ډېر خلک به بچي سره تلل، استاد ته به یې بوتلو چې دا د دین خبرې زده کړي. ډېر تکړه تکړه خلک انګریزي تعلیم کې هغه ایم اے به کړی، پی ایچ ډي به یې کړي، د دین نه نه خبر.